دا د روژه مات وخت دا ډېر قیمتي وخت دی، دا ډېرې قیمتي لمحې دي. په ډېر څه باید سړی د لاسه ور نه کړي. دا هغه وخت دی چې ته لږ څه وغواړې الله ډېر څه درکوي. باید د روژه مات څخه 10 منټه در مخه 15 منټه در مخه ټول کار فارغ سي، سرخان هوارې لوښي پر پراته وي، سالن پروت وي، انسانان ناست وي په انتظار باندې د الله اکبر و نارې ته لاسونه یې پورته کړي په عجز باندې خواستنه غواړي. دا موقع دا وخت الله ته ډېر خوند ورکوي، دا الله تبارک و تعالی ته ډېر خوند ورکوي. انسانان چې د الله اکبر په انتظار روژه مات ته ناست وي، دغه انتظار الله ته ډېر خوند ورکوي. او په دې وخت کې چې انسان هر خواست کوي، هر دعا کوي، هر مشکل لري، الله ته دې پیش کړي، الله وایي زه قبلوم. حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للصائم عند فطره، هر هغه روژاتي چې روژه یې نیولې وي د روژه مات وخت وي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د روژه مات په وخت کې د دې روژاتي دعا الله قبلوي. ما ترد، دا دعا الله نه ردوي. هر دعا چې وغواړې الله پاک جل جلاله درکوي. دا ډېر قیمتي وخت دی. 10 منټه در مخه خپل د کور ټول انسانان جمع که نارینه دي که ښځینه دي، په دې سرخان باندې کښېنه، الله جل جلاله ته لاسونه پورته که چې خدای ته ما وینې ټوله ورځ مې په وږه تېره کړه، په تنده مې تېره کړه ستا د رضا په خاطر باندې. اوس هم ستا امر نه دی سوی، ستا نوم نه دی یاد سوی چې ستا امر نه وسي، ستا نوم نسي یاد. ای الله زه قطعا خپله روژه نه ماتوم، قطعا خوراک نه کوم، ستا د نامه په انتظار یم. ای الله زما ګناه را معاف که. که عزت غواړې دغه وخت د الله سې وغواړه، که روژه قبلېدل غواړې دغه وخت دی، که د عذاب څخه خلاصون غواړې دغه وخت دی، که مغفرت غواړې دغه وخت دی، که د مشکلات څخه ځان خلاصېدل غواړې دغه وخت دی، که زړه دې خفه دی په مشکلاتو کې د زړه خوشحالي غواړې دغه وخت د الله سې وغواړې، الله هر څه درکوي، هر څه درکوي. یو مسنون دعا ده ذهب ظما وابتلت العروق وثبت الاجر. تنده ولاړه رګونه لانده سوه، الله انشاءالله اجر راکوي. دا دعا کوه اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. دا دعا ده. د دې څخه علاوه نور دعاوې کوه. لیکن د الله بندگان دا سمسته چې په دې وخت کې دا قیمتي وخت دی، دا دعا د قبلېدو وخت دی. په دا وخت کې زموږ فکر په پلیټو کې باندې، په دا وخت کې زموږ فکر په سرخان کې باندې، په سمبوسو په چکني کې باندې، په اچارو کې باندې وي. دا څونه قیمتي وخت دی. دا کوچنی په چپلاخ وباسه، دا کوچنیان د باندې وباسه، دی خو ناست روژه یې نیولې ده. د دې روژې احسان پر دې ټول کورنۍ باندې اچي، سترګې په ککرۍ پرتې. د روژه مات وخت دعا د چا په یاد؟ دلته دی ناست د ده د وامو څوک لاسونه پورته کولی شي. دا کوچنی په چپلاخ وه، دا د باندې وباسه، دا کوچنیان وشړه. دغه بیبي چې ټول ورځ یې خدمت ته تېره کړله، ستړی هلاک ده او د غرمې څخه د سره ورته ولاړو، اوس راځي د روژه مات دپاره دی دا بیبي ته په خشم په غوسه او په ښکنځلو وایي چې دا کوچنیان وباسه. هغه غریبه ډېره حیران وي چې خدایه اوس خو د دوم روژه اوس ما هم روژه ده، دا څه حال دی؟ زموږ انسانان دغه قیمتي اوقات، دغه قیمتي لمحې موږ په ښکنځلو تېروو، دا قیمتي لمحې موږ په پلیټو سمولو تېروو، دا قیمتي لمحې زموږ په یو شي په بل شي کې فکر باندې په هغه باندې تېروو. ای د الله بنده، دا د لاسه پورته کېدو وخت دی. ستا دغه بیبي، ستا د کور دغه انسانان چې تا وشړل، یا ستا دغه انسانان چې دلته ته په سرخانو سره ناست یې ښکنځل ورته کوې، که چیرې د هغوی د خولې څخه په دا وخت کې یو ووتې بیا به ستا څه حاجر وي. لږ خو د ژوند زده کړئ، لږ خو د ژوند اصول زده کړئ، لږ خو اسلام زده کړئ که نه. دا وخت خو باید د دې چې تا په خپله د اشپزخانې څه شان ورسره راځغلی وایي چې راځه زه هم سرخان درسره ډکوم، زه هم شان درسره ږدم، بیا به په ګډه باندې ما او تا او د کور انسانان ټول دعا یې وغواړو. څونه د خوشحالۍ لمحې به وایي، څونه ښایسته حالات به وایي. د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې د ټولو غوره سړی هغه دی چې د خپلو کورنۍ غوره وي، د خپلو کورنۍ سره ښه اخلاق کوي، دا د ټولو غوره دی. ته په غوره خلکو کې راغلی وې. دا چې تا د روژه مات وخت اسمان لکه پر تا چې رایله سوي، سترګې ککرۍ ته ختلي،
کوچنیان یوې خوا شړه ښځو ته ښکنځل کوه هلکانو ته ښکنځل کوه دا دور راوړه دا دی که دا دی که په دا وخت کې اذان وسي نه بسم الله یې نه دعا یې بس ګلاس پر خوله پورته کې نه د سنت طریقې پر ځای کېدل وي چې باید څونه په څو ساو زه دا اوبه وڅښم بس دا وخوره دا وخوره ولاړ سه خلاص روژه مات سوه د حیواني ژوند نه دی پکار موږ الحمدلله مسلمانان یو د اسلام د اصول مطابق باید زندگی وکړو دا څونه غټې موقع الله موږ ته راکړي دي څومره قیمتي اوقات دي څومره قیمتي صحنې دي په دې اوقاتو کې موږ ډېر څه لاسته راوړلی سو لیکن موږ یې په دې شانه باندې تېر کړو باید دا اوقات موږ ضایع نه کړو